بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس د میثود په پروګرام کې راغلو. موږ تاسو هیډر او فوټر وپېژندل. هیډر موږ ویلې چې د صفحې سر ته وایي او هیډر فوټر لاندې وایي، او موږ تاسو دا مکمل تنظیمات هم ویلې په دې هیله چې پوه سوي یاست. بیا له خیره سره راځو. موږ تاسو هم کې نه بلکې انزټ کې دلته پیج نمبر وایو. پیج نمبر څه شی ده؟ تاسو معمولا خپل درسونه ویلي دي یا هر کتاب چې ویلی وایي چې نن زما دا صفحه وایم، پرون هم دغه صفحه ویلې. د څه شي په اساس یې وایي؟ ځکه چې هره صفحه موږ تاسو ته عدد لري. نو که پیج نمبر تعریف کوو عبارت له هغه قابلیت څخه ده چې هرې صفحې ته مشخص عدد ورکوي او هره صفحه موږ تاسو ته مشخص کوي. زه به لاړ شم دلته به ډیټا ورته ولیکم. ډیټا مې ورته ولیکل او زه به دا ټوله کنټرول سی وکړم. ګوره اوس زه تاسو ته وایم چې وروره زه هغه څه ده تقریبا زه 23 صفحې لرم. نو زه به دا یو څو نور هم کاپي کړم، نور به زیات سي. اوس زه که تاسو ته وایم چې ما سره دومره صفحې دي 115 اتیا صفحې، تاسو نه منئ استاد نه ځئ 115 اتیا صفحې کومه ده چېرته لیکلې ده؟ زه تا ته وایم چې دغه هلته لیکلې ده. صحیح ده؟ تو هغه زه په هغې نه پوهېږم دلته کومه ده 115 اتیایمه صفحه. یا مثلا که زه دلته پورته ځم، دلته تاسو ته وایم چې زما کرسر څه ده اوس په 140 صفحه کې ده. تاسو استاده چېرته ده؟ زه وایم دلته یې لیکلې ده. نه دلته نه، دلته دې باید ولیکل سي. نو د دې کار لپاره موږ تاسو کوم هغه لرو قابلیت لرو؟ پیج نمبر قابلیت لرو. دلته چې تاسو په دغه علامه باندې کلیک وکئ، تاسو ته څو دانې هغه راځي، اپشنونه راځي. لومړی اپشن یې څه ده؟ ټاپ آف پیج، یعنې د ورق په سر کې تاسو چیرته پیج نمبر غواړئ، د ورق په سر یې غواړئ یا د ورق لاندې غواړئ. دلته ګوره څو ځایونه موږ تاسو ته راکوي. ټاپ آف پیج د ورق په سر کې، باټم لاندې، پیج مارجن دغه ساحې ته وایي. صحیح شو؟ بل څه ده کرنټ پوزیشن، څه ته هر چیرته غواړئ. دا ګوره کنج کې درته ښودلې ده. داسې ده. زه ورته وایم زه باټم کې راوړه. دا یې سټایلونه دي. د صفحې په لیفټ خواته غواړئ، میډل کې غواړئ یا رایټ خواته. داسې غواړئ چې ورسره 1 پیج دې ولیکل سي، مثلا 2 پیج 3 پیج دا کلمې دې ورسره ولیکل سي، دغسې کلمه دې ورسره ولیکل سي، پیج 1 پیج 2. دلته لاندې راشم، دا ټول سټایلونه دي. په کوم شکل یې غواړئ، دا داسې سټایل کې غواړئ، داسې سټایل کې غواړئ. دا نو انواع د سټایلونه دي. داسې یو خط کې غواړئ، هر رقم سټایل چې د تا خوښېږي دغه سټایل به یو دانه څه شی کوي انتخابوئ. ګوره داسې یو سټایل ده. دا یې ټول مکمل موږ تاسو سره سټایلونه دي. هر سټایل چې د تا خوښېږي ته یې ورته څه شی کړه انتخاب کړه. تقریبا دومره زیات سټایلونه لري. صحیح شو؟ خو زه له ټولو نه ځم مثلا دغه سټایل انتخابوم. صحیح شو؟ دا سټایل مې انتخاب کړ. کوشش وکړئ همیشه ایډیټ کوئ په اوله صفحه کې ایډیټ وکړئ، ځکه بیا درته سخت نه تمامېږي. نورو صفحو کې بیا کمپیوټر جام کېږي. نو اوله صفحې ته لاړ شه، په دې کې تغیرات راوړه. د تا په زړه سر تغیرات پکې راوړئ. شیپ فارمټ خو موږ تاسو مخکې ویلی ده، زده ده. نو زه ورته وایم نه د دې رنګ دی، مثلا ما سره سور رنګ کې فیل وي. صحیح شو؟ بل دغه سایز دی مثلا لږ غټ وي، دغومره وي. بل مثلا دا شکل دی ستوري ته واوړي. البته دلته به ځو ورته وایي چې چینج، او دلته ورته وایي چې مثلا ستوری په شکل کې وي. چېرته د ستوری؟ دلته ده، دغسې شکل کې دی وي. خو دلته صحیح نه ښکاري. موږ تاسو ورته وایي چې نه یو مناسب شکل دی وي چې دا زموږ عدد پکې ښکاره شي. مثلا دغه ډایمنډ شکل کې ښایسته راځي. صحیح شو؟ دغسې شکل کې دی وي. او لږ د هغې د پوزیشن هم تاسو کولی سئ چې چینج کړئ هر چېرته چې تاسو خوښه وي. مثلا زه ورته وایم چې پوزیشن یې اوس چېرته وي؟ دغلته لاندې وي. صحیح شو؟ نور سټایلونه تاسو شیان په هغه کې شیپ فارمټ کې بلد یاستئ، دا شیان تاسو کولی شئ. اوس زه هغه کوم، دلته ډبل کلیک کوم. ګوره موږ تاسو سره له اولې صفحې نه نیولې تر اخرې صفحې پورې ټول همدغه ډیزاین راغلی دی. ټولو کې راغلی که نه دی راغلی؟ له اول نه تر اخر پورې. صحیح شو؟ یو ځل یې جوړ کړه نو ټولو صفحو ته څه کوي؟ خپله تکراریږي. داسې نه ده چې ته هر صفحې ته لاړ شه خپله 1 2 3 ولیکه، خپله یې اخلي. سهار څومره صفحې تا سره وي دا ټوله خپله اخلي. صحیح شو؟ دا موږ تاسو سره د پیج نمبر سټایلونه دي. ایډیټ فارمټ پیج نمبر او ریموو پیج نمبر خو ریموو کوي او فارمټ یې اوس نه وایو. ولې نه وایو؟ ځکه موږ تاسو دا که تاسو کتابونه لوستلی وي
معمولا په لومړی صفحو کې صفحه نه وي که نه الف ب ت لیکل سوي یا بیخي صفحه نه لري نو هغه کارونه چې زده کړه بیا دلته راځو دغه فارمټ یې چینجول دلته زده کوو چېرته لیاوټ ته چې کله ورسېږو دلته بریک دغه اپشنونه چې ووایو بیا هلته انشاءالله دغه خبرې کاروو فی الحال پیج نمبر هم دومره بس ده بل دوستانو موږ تاسو ټکس باکس لرو ټکس باکس څه شي ته وایي ټکس باکس هغه قابلیت ده چې تاسو غواړئ لیکنه وکړئ هر چېرته چې غواړئ لیکنه وکړئ له دې څخه کار اخیستلی شئ لکه موږ تاسو په هغه کې شپونو کې هم دا مې درته تشریح کړی و نو دلته راشه دغه سټایلونه دي تاسو کولی شئ له دغه سټایلونو نه کار واخلئ ته وایې نه زه خپله ډرا کوم دلته راشه ډرا ټکس باکس باندې کلیک وکړه دلته راشه رسم یې کړه هر چې اوس په منځ کې لیکې ویې لیکه او هغه مې تاسو زده ده چې تنظیمات څنګه تغییر ورکړئ صحیح ده دا مثلا زما لیکنه شو دلته شپ فارمات ته که رنګ ورکړئ که رنګ نه ورکړئ دا نو ټول تغییرات تاسو خپل لاس کې چې هر چېرته مو خوښوي مخکې مې ویلې ده چې شی نوی پکې نشته بل کویک پارټ نوم وایو بیا به نور نن لپاره بحث وي کویک پارټ کې دوستانو موږ تاسو آټو ټیکس لرو آټو ټیکس څه شی ده آټو ټیکس د تاسو واتساپ استفاده کوئ معمولا صحیح ده اوس ګورئ زه دلته غواړم یو شی ولیکم مثلا زه لیکم AFG ګوره دلته پورته څه شی راغی افغانستان راغی که رانغی صحیح ده یا مثلا دلته راشه زه لیکم BO ګوره دلته ماته څو دانې کلمې پیشنهاد شو یو دانه بل او ورکوم بیا ماته وایي بوک بوم بوکس هر شی چې ته لیکې تا ته پیشنهاد کوي صحیح شو نو زه کله کله تاسو زیات لیکنه کوئ مثلا د تاسو ډاکومنټ 100 صفحې 200 صفحې نو د هغه لپاره تاسو یو کلمه یا یو هغه څه ده عنوان یو متن دا تاسو ته بار بار پکار کیږي نو ته وایې چې له دې نه چې هر ځل یې زه هغه وکړم دا ټایپ کوم دا هغه کوم زیات وخت مې نیسي خو راځه دا به یو ځل جوړ کړو سهار ځل ما هغه وکړ اوس ګوره زه همدا کار په کمپیوټر اوس مساوي ND قوس خلاص قوس بسته انټر دومره کار کوم بیا تر څو ماته 15 دانې پاراګراف راځي زه ورته وایم نه نور دې دومره سختي ماته را نه وړي کنټرول دا ټول انتخاب کړه کویک پارټ ته لاړ شه آټو ټیکس ته لاړ شه دلته سیف سلیکشن ټو د آټو ګالري باندې کلیک وکړه زه وایم چې هر کله زه راغلم ومې لیکل ورډ شی ورډ مې ولیکل انټر کوم ماته دومره ډاکومنټ دی راشي ګوره زه دا ټول پاکم لیکم WORD صحیح ده ورډ مې ولیکل انټر یې کوم دومره ډاکومنټ ماته راغی صحیح شو له 3 حروفو نه کم باندې لیکئ زیات یې تا پر اساس څومره لیکئ یا مثلا معمولا د عنوان لپاره استفاده کوي تاسو عنوانونه جوړوئ مثلا زه ورته لیکم چې لیکم افغانستان د افغانستان په اړه تاسو غواړئ چې لیکنه وکړئ څو ځلې تاسو ته پکار کېږي چې د افغانستان کلمه ولیکئ نو ټول افغانستان انتخاب کړه دلته لاړ شه او دلته بیا ورته چې که اډ یې کړه دلته ورته چې هر کله ما AFG ولیکل انټر مې وکړه ماته د افغانستان ولیکل سي اوکې یې کړه دلته راشه ګوره AFG صحیح ده AFG یو اچ ورسره ولیکه انټر یې کړه دلته کار دی حداقل 4 حرف باید ولیکئ تر 4 حروف پورې اجازه ده ولیکئ انټر یې کړه بېرته هماغه ستا خپله زړه څه شی دی چې لیکلي هغه راځي نو دا زموږ د نن ورځې درس